हवा कोणाव का हॅलो हवा कोणाव का كور سر كده انا مسمي كله هو ها شكرا وانا خد عليك تقول دوم تكوانا كم روجا مدا ها مش روجاي ولا سكه من باندې خرڅېسو يم خزي يم نسوار ملي چول مازغه کار نه کوي دا څه کوي په دیوال پسې داخل کم ها مازغه کار نه کوي دا قلته خخته پرته دي مزغوته ځان لونیسا موږ له مرسکاوي ما روجا برا باندې ماته کې لونیسا روجا برا باندې ماته به تاسو ته اسې خړه کړی نیوی نه شي داسې ولې نه ویو څه چلو کو جنې سره واپس ته ورولې خیر علي کور ته ورولې دي کنه ویم نه می پریک دی نه کور ته بس څنګه وراوړي دا داسې اسانه خبرې دي په مشران راولي علي به کور ته ځي داسې خو پر एकदम نه داونیسا دا واده په دې مرز دی راړولې د خزي په دې لور به کور وان کې او د الګ ګور سپکت طلاق به ورکې په دې کور باته زړه شي کسر دې سپین شو ته ما چاله ورکړه کنه نو ته هم یاد وساتې امدادي خبرو کوم زما خو خوختي خو ته لک پوي کنه زما څوک پویم یا دا یو پیل کړه دا دې راوړې دې ناس ماچا او جب اخویه تخیری کومه غوري خبره نه وره داسې بران چرم لاندې شي یا الله دا روجه د پدې کې خروس پیو زناور مر خدای پاک دا پکې والی امتام د خدای والی چې زړه دې خمش عادي روجه خلک پر اپوري خان دي روجه دا روجه په والی وته ماته ما خام ته ونه رسول واو ما خام ته امتام باندې جوړ کړی دا داسې باندې نشي ویلي چې نیوی نه شمه مورم دې پپټه پټه وبسیو او تمکین هغه ور سړیا یا خدای له تبر چې په تبر دې نیمه کم چې دا روجه کې کم دي دا خون واخلم هم خبره مې وره چاته لوک شو به ساره داسې هم خزي دا جنابه ګوري الته ورالونن کډیره پات شو دی اختلاف ور قصه درانه شو کنه دغه شی پوری ما غدره چې زوی ته ویلي چې پرې دا امدادي امده خو ما چې خامن سره خبرو کا بار علي بیل زیوالي ته دا به زیوالي چې باندې کوکه کنه لکه کله کنه ګور دې دې تیری کړی خبره وره امزه بوله اخلي خامخا بوله اخلي او دا لاس پاسانه خو لګم نه بس دا چې شرمېږم پته کو کې دا ډیره ده مې په خمه سم ناراضي یو کم ځای به دا والدي او چې کم ځای ولا اخلي خو دې خې سره بنوسيږي چا څه موسیقه خو اخی دا هغه خر دی او یو دومره نه ورته نور څه دي مون سره بوسيږي استاسو پکوتي هی په شرمېږي نو اوس به زوم زما کروسيږي ها یو کور دی راشه د گاڑی پهلوانا دا جینیل ته واپس ورکو شي دا قصه واره شي دا وړه جینې ده ګورې دا کورو پیروان کې ګورې پم سړی سپکوي رالما زه خاص سپکاټه تا کړی دی ما یو پم چې جرګه په سرول کې لې بدی داسې نه پرېږدم لکه زه خپل لور سره اوس کې ناستم نشم یا خاندان کې ورګه بس پرې دا خبرې ما د سر مخوره الله دې یو ناګهانه یو رشته راولي چې زه د نخلاصه شمه ماله به سلام علیکم بیبي سلام علیکم څنګه بیبي خی شکر دی زه شکر دی چې ته خی بیبي څنګه زه دې وپېژندلم او ومې پېژندې مشتاق او مشتاق یم بیبي په سعودي کې ومه 10 کاله مې بیبي تیر کړه جاپرې څنګه دی تیپور خان څنګه دی شیخ سترګې وایي سترګې وایي افا به خواړه وه یو خبره راته کومه ویم د وجود نه خو ډېر دروند ښکاري خو یمې ویم دومره سپک اشارې سپکې اشارې اخوا به خواړه وه ما ته دې وایي زه بوډۍ ښځی مۍ به ښه دي د خیره سیپور خان هم ښه دی جعفر خان هم ښه دی ته څنګه کله رالې زه ښه یم زما خو له 10 ورځې وشوې دې پټو ته راوتې وم بیبي خو د دنیا پیسې مې وګټلې او خو د لګښت ځای نشته بیبي او چې په څه باندې ولګومه د لګښت ځای نه ډېر دي چې روزګار پې شروع کړه ګینې زه دې د مور په ځای مه مال یې راکړه مشینان به پې والمه دا شاتري به پې جامې ګنډي د دې کور ګاوډ ښځې به مو سره جامې ګنډي د خیره سره ګټه به یې تا ده بیبي مخکې مې یو ښځه کړې وه او خو هغه د کور د راټولېدو نه وه او د دنیا پیسې مې ګټلې زه وایم چې څوک پیدا شي چې دا پیسې په ځای راولو ویې لګو چې د لګښت ځای پیدا شي نو بیبي تا ته دا ویم چې ته مشره ښځې د دې کلي
تا ته پته لګي نو زه وایم چې ماله څه غم وکړه چې دا کور مې آباد شي بېغمه شه خو دا راته ووایه دا سترګې چې وې پلا ژوندی بې دا مې مرض دی دې سټ کې مې فرق دی په دې به ډېر زر مړ شي دا فرق ځان نه وباسه ګیره قسم دی دا پښتانې ته نه وباسي بې دا فرق به د ځانه وباسم دا دومره مشکله نه ده خو دا کور راله آباد که چې دا پیسې په ځای ځای ولګوم او دا کور مې آباد شي کار دی خبره واوره لار ده او اوس به یا جعفر خان راشي یا سیفور خان موږ به مړه کې او تا نه به د پوسوس احساس کې دا خبرې د دې ځای نه دي شاتري د خیرت څه د واده په کور کې دا کچه پیغله چینۍ ته د خیرت سره دا به درله درکړم خو کور ته راشه کور ته رشته راولېږه زه به درشم بېبې ځکه ښه دی چې ما سره د ملاقات وشو او نو انشاءالله تعالی کور راله آباد که بېبې تر دې کلي مشرۍ تا ته مکمل پته لګي او زه لاړم ښه بېبې سلام علیکم الله دې مل شه بګوره که سترګې وایي اوس به دې څوک ویني خبره واوره وایه ته زما دښمن چې وي چې ما ته په دې لارو کې دنیا دیوزه زما د روډ هم زیاتې مونه غټې غټې داړې دي چې څه وروره دلته د جعفري پسې راغلی یم او د دې واده لپاره اوس پرې د پنسونه رانه راکاږي او زما یو میړه پیدا شوی دی هلته سپی دی خو چې زه تېرېږم زنانه ورته څه نه وایي لکه زما د سپو سره دغه نشته پوه شې نیک را لېږلی یم وایي دوی ته پیسې دي او د وریجو پیسې ورته پاتې دي مسالې دي د دې هر څه پیسې پوه شې واده لپاره چې کوم تا سودا کړې 40,000 روپۍ درته پاتې دي او نیک راته وویله وایي کټ به ورته واچې وایي که دغه پیسې دې را نه وړې او دوکان ته رالې نو خیر به دې نه زه ګوره نن دلته کټ اچوم مال او پیسې راکوي انې باندې به راته نه کړې دا راته ووایه وروره په کومه بیټرۍ باندې ځان چارج کړې یاره که زه پاره بیټرۍ ځان چارج کوم د دې سره ستاسو یم ده پیسې راله پیسو پسې را لېږلی یم پیسې راله راکوي پوه شې ته جعفرۍ نو دقه خو چل دی که نه چې یو شان دې رپټ شروع کړي نو د خدای د عالم وایي مونږ له پکې لږ وار راکړه چې مونږ هم پکې ته یو څو خبرې وکړو که نه نه د جعفرۍ نیم ما ته پته ده جعفرۍ زه پېژنم د هغې دونه غاښونه دي شپې دي غاښونه دي رور مې دی ورې بېعزتي یې نه برداشت کوم خو زه اوس یې بېعزتي نه برداشت کړې او په هغه ورځ باندې چې کوم دی پوه شي په دا وریجو او دا دغه چې کوم دی زموږ د دوکانونو را چلېږي او هغه هم قرض و داسې کار دی وروره که نه روژه را روانه خاطه پټه ده جعفري زما رور دی ما د هغه نه لور کړې ده زما د زوی واده صحیح ده نو قصبګر سړی دی اخو دا ټیم کور نه یم ماښام ګیری صحیح ده چې راشي زه به ورته ستا سوال جواب وکړم تا له به دې خپلې پیټې والم یاره ما ته داسې خبره ده پوه شې نیک مې نه پرېږدي دوکان ته ما ته وایي چې پیسې دې نه راوړي وایي را نه شي راپسې زه اوس څه وکړم څه کې دنده به ما څه کې ته نو بدن نه یوه ښځه ده نو بس چې نور خو هغه څه شته نه نو ماړه تا یاره تاسو پکې غلطو ته واوړېدئ دې چل یا غلطو ته نه یو اړېدلې نو یاره نه خو ته مې وایي ما هم درته د مسلمانۍ خبرې وکړې که نه نو زه اوس څه وکړم یاره زه خو چې کوم دی پوه شې دې زګینه زم نه ځکه چې ما ته نه قارېږي یاره نو څوک هم تا له دلته باټروم جوړ کړ بس یاره اوس تاسو په خپله بس ما د نیک سره خبره وکړه چې هغه وایي چې راځه ته به زه به ځمه څوک ورېږه د تا لومبي چیرو بس نو چې مړه چې ورته مېړم نه کېږي خو بس زه چې ته دونه اصرار کوې نو بس ښځې کور کې پیش شته که نه زه به له راوړم مېړې دي نه ته خو لکه اوس تاسو کره نه یي که نه لکه واده تېر شوی دی او بلته چینه او دا دغه وپخ شوي زما ښه ده زه مېړې مه به سوال جواب کوم ته ولې را سره ټاټاکې ته شرمېږې نه یاره بس خفه نه شي وي خفه نه شي د دې مالو جواب را یاره ما له پیسې راکوئ که نه یاره نیک ته دې اوس رنګ کوم چې راشه زما کور ته وکړه ورته رنګ ورته نمبر یې تا خو دا خبره اوس پیچواړې له بوتله نمبر یې درته درکړم صبر وکړه نمبر یې ما سره دی ګلچیر زه پېژنم بس مو ته ووایې هغه راغلی دی پیسو پسې بس داسې ورته ووایې تا رالېږلی و خیلو ګلچیر راسه د نیا مېړه دې راپسې راوتې راچه زما کور کې دا دې زنانو ته یې کتل په چونډه کې ګوري نه 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 دې به نورې کا دې به نه زما ستا خبرې نه وروره پیسې زه ورکوم خبره واله پلاره روزه ویچر مولو ایته کوډې خوانشه ما سره نمبر کم دی هم نه کاسته وته راچلونه د جعفري نه زده کړي یا رور مې ډېر غټه رامېرې که نه دا چلونه
شنو پلاره نو ما ویل کو چا باندې ریښودې دي یا سړی کو زیاتوره چغې راغښتې دي ما ویل چې څه ځای دی نه جعفري پسې کس پیسو له راغلي و بس الټه مې هغه بې عزته کول لاړ بیا به نه راځي دا خو دې خونه کړ بچي ولې ولې نو موږ له سوداګانې را کړي ته به له بې عزتي کړې نو په جعفري سره اوس څه دي خدایا پاکه کو شته او کو نشته چې پسکې رخصته وې در بکو الټا اوس په ما باندې روزانه اسکی زه به دوی دکان سره بریک کړم ته به صرف زه وتا چې ګورم چې چوندي ته ګوره تم را سره راځه او دا خبرې بنی راځه لا ژوند نه پیګم چې سلی وته په کې مې ډلې وو ځکه نه کوم او تاسو کسبګری و چې تاسو اپاسه په کوم بابا دې لا چغې ما زمانه خو ستانه خو علاوه زما چې ته بل بابا نشته نو په چې ګورم ستا خپوته ناسته ما بس شور مکه و خلک دې چې کار دې مبارک دې چې د خیرت سره دی الک خزه نه دا کړه غواړي ولې زما دونه بده برخه رسه تا خو زمانه د ګلرحمان دی هغه توره چیلې جوړه کړه ګلرحمان دی کړی او چیلې هغه بوره وه نو چې میلې ته بیا خو کالته هم چا نه قبلوله صحیح ده که کور ته به یې ولګا کراوس هلته هم چا نه قبلوله نو چې ډېر ته تنګ شو که نه نو په قصاب یې خرڅه کړه شابسې د ګلرحمان چیلې مثال دی ورکو ښه صحیح دی ورکو ستا قوارم د چیلې د صحیح دی ویلې خو چې اوس دې څوک نه کوي نو خامخا به دې د قصاب په تخ باندې خرڅومه خو داسې کار دی زلمی سړی دی بوډا نه دی صرف یوه ښځه مړه ده او هغه په کچه ځوانۍ کې مړه ده بچي نشته دی نو دا د چې کوم عادتونه وکړه که نه نو شکر باسه چې چا یو ښځه ورکړې وه شکر دی چې چا ولې دا سر نه یې ورکړی خو داسې کچا رکتونه کوله عادت یې دی مرض یې دی او دا مرض به تې زه وباسم بېغمه شه نو دا مرضیان ته خپل کور ته راولي اوس په دې رشته کې ګوتې مه وکړو پاتې شوې نو قبر ته دې نوره کوزو به زما د سټ نه نه کوي ما نه قلاره شه ویم یا مورې ویم دقلته مې ته خیرمار له ورکړه خو دله مې ور نه کړې که په لار ورسره روان یم دې دا چل کوي که نه نو کېدی شي څوک دا ډوډو دا تنور پیولي ای په خیر دی د اس پې په رنګ یې داسې هغه شی ورته ولګوه چې خوا دې خوا نه ګوري څه د بجي نه خو په سپینه ګیره دی نه دی په سپینه ګیره دا خو نن سبا د هر چا سرونه لمبه کړي ستا دا کم داسې ځواني ده ته وګوره سر دې کور کې خو یو بل هم ناسته ده که نه نو سې دې وله ورکړه هغه خو پېغله چینۍ ده تا سره همڅنګ دی ده پوه شوې ما سره نو خو زه د بچی په ځای یم ته ورته ګورې نه الله ګړونج د نه ورځ ته ورځ جوړېږي جینۍ ستا لورې ما نو چې څنګه مخ هغه شان سپېړه دا لږ ته له کومه خوله به کېږي نوره تا به زه خوښه شم دې له خو ما وسیله کلر ویر په ویښتو له او زه خو چې ویښتو له کلر ویر کوم نو په لور باندې مې کومې غرغنډه ورونه بل شي صبر وکړه بچی نور ورونه د باندې بلوم مورې څه وی لوري ویم بیا سرخي لګوله ویم روزه د مکروه خینه یې ښه دا مې ځکه ولګوله دا دې په دا چاچي سیزومه چې زه سرخي ولګوم شونډې سرې کړمه هغه لاړ شي د میکاپونو کیټونه راوالي په ځان باندې چونې تپي مور یم ته سره ولې ځان سمې یم ته خو ته ځان شوکې خو ځان ګنهګارې روجه ده څوک کمه یم د اختر پر دا ټول زور بیا وباسي اختر له خو به بیا سم شوپینګ کوو یو باندې بسو ویم انشاءالله خو موږ ځامې کپونه مه کویم ګناه ده ډېره سخته ګناه ده ویم پرون هم تلم مدرسې ته ما ته بازي وي چې څوک په روژه کې میکاپونه کوي که نه وی هغه نه یي ښه وی روژه یې نه کېږي بیا زه بس بیا خو به زه دا سرخي ویرانه کړمه خو دا خو د تا د چاچي دي زه ته ما ولګوله اب خپل کار کې ته ځان مه ګنهګاره به ما هغه وګوره که نه ای مورې څه چل دی ته لږه خوا وګوره یم څنګه ناست سره بېغمه اور پې لګومه ویم دا نه وي چې دا زما کور دی د کور کار به وکړم د خوښې خیال به وساتم ویم پوټیم نه یم مکه خپل کور کې بېغمه ناسته څه دي خو چاچي دې ناسته ده که نه ما ته هم پته ده چې ناسته را زموږ په سر خبرې کوي وای خدایا ویم د دې خو کارونه نشته که نه کارونه یې کوي نه به یې کولې خو بس چې کیني موږ په منځ کې راواچوي زموږ په غوښو یې نښلي امزه اوس پروا نه کوم شړک تو غورځوه مورې خبره کومه وایه امزه ویمه چې خاوند مې کور ته راشي امزه چې د اختر دا اوبه وڅښمه ورته یم چې ما له کور بیل کړه دقه شانتې اوس زما نره لورو خطې دقه شانتې زما په خبره یقین کوه او عمل پې کوه ته ګوره چې څنګه د سرو زرو مالکه کېږي نه کنه مورې امزه زموږ خو ځمکه ډېره ده یم یو جونګړه به راله چېرته جوړه کړي بس اوسېږم به ورسره جونګړه به دله ولې جوړوي خو پوخ کور به پې دله جوړومه ته صرف تماشې کوه لوري زه پې یم شړک را لړه کومه
وې مورې چې زما نه مې دکه به د علي ما تاسو څه خو وي چې دا جینۍ مه کوې ما نه د پوندو نه پېژنده دا پوندونه پیژنده خو ما هم پیژندلي ده صبر وکړه دې باندې بې زه د مور نور هم سویځومه وې مور دې سره نه کېږي وې هغې دواړو چې که نه وې مور ته به ګور ته کوزي کړي خو خپله په هغې سم نه کېږي ناسته دي وته په کور باندې زم زوی سره اوس کښېنم خبرې اترې به سره کومه چې به ته نه به کره لاړ شي او نه یې راړومه دا د واده په درېمې ما ته کور څه پرېښو ولاړه او تښتېده ویم کم جو سره خبرې کې اخو د واده په شپه تښتېدلې د غیب دي د کوره په سارا خوشحالې لورې ته خو دا خبرې مه کوه که د هغې خو هسې مور او لور شرمېدلي دي نو بې بې شرمۍ ځای په ځای دا خو ټول ته چې هغه نشته په سیوي به تیز کار مزدورۍ له وتې او یا ویم زه خلکو نه یم تا سره خبرې کوم ویم پته نه څه کوړ تعویضونه یې پې کړي دي چې هلکې د واده په شپه لیونې یې کړې ده او تښتېدلې د کور نه چاچو خو یې تعویضګره ده نو مور داسې کوم دا چې مې څونه په ګرانه پیسې ګټي بلاشي قرضونه یې کړي دي او تا څنګه په اسانه پرې کړلو ویم څوکمه تا له پام بدل که کنه هغې بس خپلې خبرې کوي هم تا سره بس د ځان غم شي خمور دا چاړه لکه په مزه چلوه ومینوې وایي مې مورې چې دا خاوند به مې کله راځي پنځمه شپه شوه او خاوند به دې کله راځي هم د کلي خلکو خو په راپورې ډرې ووهلې او اول د خواښې د لاسه او بیا د نیابې د لاسه او اوس د ستا د مېړه د لاسه به شرمېږو ویم خیر دی که نه دوبه وګه چې راشي ویم الله دې اډو رانولي چې دې خلکو نه زما دا شلاوندو شي الله راولي داسې ووایه چې ځان سره یې بیل کړو او دې به ورته پس کېږي چې وایي زوی م خو هغې که راوړې لوی یم چې زما په زړه شي که نه دې خلکو سره زما مقبره م الله نه شریکوي او ته وایې چې خدای دې راولي آمین نو څوک هم د سر تاج مې دی خاوند مې دی له سر تاج یم چې تا په دې زوړ انګریز کې لیدلې کتلې څه دي مور دا د تقدیر فیصلې دي دا د تقدیر فیصلې نه دي دا د ستا او د پلار ملټله ده دغه د پلار منښتې کوه که نه دقه شان په سرو سترګو وجاړې اوس خو د کرزم نشم درتلی پلار دې راته وي د خپې به دله ماتې کړم که د دقه ځای نه اخپا به وړېدې مور زه ځم هم نه همدلته ناسته یم هغه ښکلې خورم څکم هلته څه دي زما د غاړې خارې ما ته پته ده اخره کې به دې هم دې خوا راولي دې خلکو سره ستا ځای شته نه خو زما خبره واوره لږه دا ژبه دې ګز روباسه ځکه چې پلار دې ما اوس نه در پرېږدي اخوا مورې خبره کوم دا خو د روجې بختوره میاشت ده په دې کوم دا جنګونه کېږي دا خلک په څه به وي نور به څوک میم خبر کوم چې زما دا رشته نه کېږي که نه په دې کې هم ټیک د دې لاس دی څه تعویض نه راباندې کړي دي چې خلک د و بلا ښکارم دا خو صبر وکړه چې تا نه ډاکټره جوړه شي چې بیا به څه کوي خو الله دې وکړي چې دې مې پرېم دي که نه او هغه تعویضونه کې چې کوډ جادوان پخې چې د ماته یره وشوه ته د واده ټینشن مه کوه ته چې په خپله خپو ودرېږي ډاکټره شي که نه نو بیا به تا پسې په خپله کور ته رشتې را روانې یو انشاءالله مورې په زړه باندې مې اور بل چې هغې ته ګورم څنګه دواړې خاندو لګیا دي خپله کې پروا پې مه کوه سپی دې غپېږي به ویم په نور څه نه یم ښه ویم په خپل ورور باندې خفه یم ویم جونې اور شو خو دې ژوند اور شو نو څه به کېدا د تا د نه او د پلار کارونه دي کنې د ما خو نه به خوښه ما خو وله نه کوله مور خفه نه شو تاسو هم د ځای په لالچ کې راغلې چې تاسو ځمکه ولیده بیا نه یو دوه خطا شوي وو ځمکه مو ته ولیکله ځمکه هم د مونږه شوه او لور هم به ته په کور ناسته ده دا به په بېل اور بلیږي ویم په دې ځمکه باندې اور پور شه چې سکون پکې نه وي او روغ ویمي سکون به د مونږه راشي مونږ به ښایسته د مزې نه ځمکه خرڅه کړو او ښایسته پلار دی او ته او که نه در سره تله بوبیځي او که نه تله نو هم به په سیډان کې لاړله ویم پرېږده نور خبرې ویم زه زما کړکۍ بنده کړې ده چې ماښامي دپاسې انتظام وکړم خبر شه کار نه کوي بس به روټۍ پخې که جینۍ ګورې ډېر وړه مه غږه ټوله روټۍ مه پخه به د کولپۍ نه ویم هغې به نه خوري څه څوک هغې هغې دن کې لاړل به روټۍ پخې که بس پلار او ته او زه به وخورو دا خو د دې کور رواج دی دا خو د دې کور رواج دی چې نه زبرګې میاشته ګوري او نه عامه رسته په دې کور کې انجرینګه یار ټایمه او چې پلار دې را پیدا شي ماشاءالله خاوند به مې کله راځي الله خاوند دې خدای د ګور نه ورښکته کړه ویم الله دې نه کیسه کې او الله دې نه کیسه کې ویم ما دې کور کې ډېره خوشحالي ولیده ما له پکې چا خوشحالي راکړه ویم خپل ګل په شان کور مې پرېښوده مور پلار مې پرېښودلو او دلته کې رالم ستا هغه داړه پلار سره ناسته یم او وښي ټکۍ مې الله در باندې رحم وکړي دا راته ووایه که چې دا هلک په وي چېرته داجي ته به دې ویلو چېرته یې لټولو به داجي ته به دې او به یاد ستاسو د ګېډو غم کوي ستا هغه سخر هم ځان تیار کړي په تینګړی ځان سنډي وي جامې مې ګنده کېږي هغه پرېږده که نه هغه خو وایي ما ته یو هم ناست یو بل هم ناسته یو ټول ورځ په دقه پټو کې ناست یو د پولو په غاړه ګرځي او پردو ښځو ته لارې ګودرې ښیي الله ما څه د خپل خاوند غم دی یا الله کور ته یې راولي چې چېرته به خاوند غم دی را سره په دې کور کې چې زه ښه نه شم که نه لورې ته نه ښه کېږې چې زه ښه نه شمه ته ورته لږ وګوره که
کوي وای د هیڅبرګ میاش کې د مخواګ نشته کنه ام جوړ کوجی به یو یقین مې مونږ داسې ځکه چې داسې سره سپینه ده مونږ ته وګوره خوارې خولې کړی دی د هغې خپل کار څه دی بس دغه یې دغه د خنزیر وینه په ځان پسې تپي د پینکې په پیوالې دی د پینکې په پیوال